موږ په تېر درس کې څو سوالونه ویلي وو او د هغې جوابونه هم شوي وو. نن درس کې د مسلمانانو لپاره په څو خبرو ایمان لرل ضروري دي. نو جواب دا دی، په 7 خبرو ایمان لرل چې دی دا ضروري دي چې یادونه یې په ایمان مفصل کې راغلې ده. ایمان مفصل: آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ژباړه: ایمان مې راوړی په الله جل جلاله باندې، په ملائکو او په کتابونو یې، او د هغه په رسولانو د قیامت په ورځ، او په دې مې ایمان دی چې د ښه او بد تقدیر د الله تعالی له لوري دی، او له مرګ څخه وروسته په ژوندي کېدو باندې هم. نو دا د مسلمان لپاره په 7